په 18 د چنګاښ باندې د سرطان په 1499 باندې چې کومه پیښه نهم بلاک کې سرته رسېدلې وه نو هغې کې 4 مجرمه وو چې یو یې ما سره دلته ناست ده او هغه بېګناه ده غواړي چې خپله بېګناهي ثابته کړي نو احمدشاه بابا پیج چې کوم معلومات فیسبوک کې وړاندې کړي وو یا پوسټ کړي وو نو هغه معلومات دې ته غلط تللي وو نو دې له خاطره ما خپله احمدشاه بابا پوسټ چې چا ده نو هغې سره ما خبرې وکړې نو هغې ما ته وویل تاسو یو ویډیو جوړه کړئ نو متهم ته کښېنوئ ویډیو وکوئ او خبرې ثبت کړئ ما ته یې راولیکئ نو عبدالرحمانه کوم واقعیت چې تا باندې تېر شوی ده نو هغه خپل دوستانو ته ووایه او خپل د حق پلوي وکوه. سلامونه او نیکې هیلې. 1499 کال د سرطان 18 تاریخ د سې شنبې ورځ مازدیګر 5 بجو کې موږ انډیوالان په چکر ته ووتلو. سلیم کاروان لوري روان شولو. هغې خوا نه بېرته راتللو لار کې چک پاینټ ولاړو چپ لاسه چک پاینټ ولاړو موږ په ښي راسته کې را روان وو. دلته یې موږ سره یو انډیوال و دی موږ خپلوان ده د ترورزۍ زوی مې ده ده قمضه وکړلې دې عسکرو ته یې قمضه وکړلې موږ د نهم بلاک ساحې ته راورسېدلو نهم بلاک ساحې ته چې راورسېدو دلته عسکرو موږ ودرولو چې ویې تلاشي یې کړلو موږ سره یې چې پیدا نه کړل خو ریشکوان سره یو چکو پیدا کړ او ریشکوان سره یې چکو پیدا کړ ګوی تللو او زې ته یې بوتللو